د غزې وروستۍ شپه. کله چې له قبر څخه را وګرځېدو، یوه نجلۍ مو ولیده چې له پښو څخه یې وینې څڅېدې. یوې خور کې له ویرې څه ماشوم غېږ کې نیولې، پر سر یې پاڅېدلې لو پټه وه په غذا کې، غیرت زما او ستا تله پرته وه په غذا کې. نهمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى، أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، د الله جل جلاله څخه غواړم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یاست، او هیله لرم چې ژوند مو په خوښۍ کې تیریږي. محترم اوریدونکو، په تیره اتمه برخه کې مو وویل تسنیم په سینه کې څړکه حس کړه، چپه اوږه یې درنه سوه، سر یې سوی کړ، څړکه په وچ درد واوښته، ساه یې بنده سوه، یوه اړخ ته ړنګه سوه، له خولې یې خرهار ختي، خرهار په سلګیو بدل سو، له درېیمې سلګۍ سره د ډیوې تیته رڼا تورې تیارې وخوړله. قدرمنو اورېدونکو، د الله اکبر نارې د باد په ویرونکو څپو کې خوږ لګېدی. د اذان په نیمایي کې ماهیه راویښه سوه، غږونه یې څک کړل، باد په انګړ کې کاسه لغړوله، لاسونه یې پورته وغځول، وازو خولې ته یې ورغوی ونیوی، سترګې په تسنیم ولګېدې، چپ اړخ ته یې کږه پرته وه، له ځایه راپورته سوه، د تسنیم سر ته ودرېده، ویې ویل مورې د لمانځه وخت دی. د کږدۍ له کونجه یې کوزه راواخیسته، سیده ووتله، بړبوکی یې مخې ته سیخ سو، سترګې یې پټې کړې، د خاورې بڅري یې په ټنډه او غومبریو تیاره لګېدل، سترګې یې لوڅې کړې، د اوبو ذخیرې ته ودرېده، کوزه یې ورټیټه کړه، په لاس کې یې درنه سوه، نیمایي اوبه یې بېرته تشې کړې. شېبه وروسته کږدۍ ته ننوتله، لاس یې وټپاوه، د محمود دسمال یې راپورته کړ، مخامخ یې هوار کړ، د لمانځه وروسته ناسته وه، بټه ګوته یې د غچي په بند 3 ځلې تېره کړه، 3 ځله یې په نورو ګوتو کش کړه، لاسونه یې لپه کړل، تر ډېره یې شونډې خوځېدې، رڼا ورو ورو په خورېدو وه. ماهیه بیا وویل مورې لمونځ په قضا کېدو دی. باد په 4 کونجه کږدۍ ولګېدی، داسې غږ ترې پورته سو لکه څوک چې دروازه ټکوي. ماهیه له ځایه راپورته سوه، د تسنیم څنګ ته ورغله، سترګې یوازې پاتې وې. ماهیه وویل مورې په لوڅو سترګو لمونځ په ځان قضا کوې؟ ځواب یې وانه ورېد. ماهیه بیا وویل په ځان دې لورېږي؟ شېبه چوپه خوله وه، بیا یې وویل خوږه کې خفه یې، ولې غږ نه کوې؟ د ماهیه له زړه سکون تېښته وکړه، ځای یې ویرې ونیوی، لاس یې وښ کړ، د تسنیم په سړه څنګل یې کښېښود، ورو ورو یې وخوځوله، خو نه خوځېدله، د لرګي په څېر شخه وه، پښې یې ولړزېدې، زنګنونه یې په مځکه ولګول، غرو یې واخیسته، ویې ویل څه در باندې سوي؟ ځواب راکړه. غریو یې په شېبه کې په چغو بدل سوه، مورې وای مورې. فرحان ځای په ځای کښېناست، سترګې وموښلې. ماهیه د تسنیم په څنګل ټنډه لګولې وه، له خولې یې کوکیکې وتلې. فرحان په لړزانده غږ وویل څه دي، څه سوي؟ ماهیه هم هغسې ژړل. فرحان یې تر څنګ کښېناست، لاس یې اوږد کړ، تسنیم یې وښوروله، ویې ویل مورې پورته سه، ماهیه ژاړي. د فرحان ژړا د ماهیه له کوکو سره ګډه سوه، ویې ویل ځواب ولې نه راکوې؟ کښتۍ ته یوه ښځه راننوتله، په مخ کې یې ودرېده، ویې ویل ولې ژاړئ؟ وړاندې ولاړه. ماهیه یې له مټ ونیوله، نیغه یې راپورته کړه، سترګې د تسنیم په څهره ولګېدې، سړه ساه یې واخیسته، ویې ویل الله. تسنیم یې شاته په تخته کړه، څو ګامه مخکې ولاړه، د محمود دسمال یې راواخیست، په څهره یې وروغوړوله، پزه یې له نمجن دسماله هسکه ښکارېده. د ماهیه کریغې د فرحان په کوکوکو کې لوړې وې، ویل یې مورې خوږه کې. د دواړو چغې د باد له زوره سره ګډې وې، څېرې یې داسې ویرجنې وې لکه د ټولې غزې غم چې پرې پروت وي. قدرمنو اورېدونکو، د کږدۍ له څنډې سره ښځې ولاړې وې، 4 کسه په بیړه راغلل، 2 اوږده لرګي یې په مځکه کښېښودل، خاورینه ټوټه ترې تاو وه،
جنازه یې د لرګیو په منځ کې کښېښوده. د لرګیو څوکې یې اوږې ته پورته کړې. زانګې وانګې روان سول. شاته ماهیا او فرحان ورپسې وه. ویرجنو څېرو کې یې ټکی وینه نه ښکارېده. فرحان خوله خلاصه کړه، ویې ویل: روغتون ته وړئ؟ ماهیا څه ونه ویل. شونډې یې ورپېدې. د سترګو کونجونه یې سره برېښېدل. جنازه یې هوار انګړ ته یوړه، خو کتار خلک ودرېدل. یو سړی مخکې سو، لاسونه یې غوږونو ته اوچت کړل. بل غږ وکړ: صبر، نور جنازې هم را روانې دي. شېبه وروسته یې 60 جنازې څنګ په څنګ کښېښودلې. 21مه امام ته نږدې وه. ماهیا او فرحان په رډو سترګو ورته کتل. د جنازې له لمانځه وروسته د خلکو کتارونه ورو ورو ړنګ سول. جنازې یې پورته کړې، نرۍ دوړه یې له پښو پورته کېده. قدرمنو اورېدونکو، جنازې د قبرونو تر څنګ کښېښودې. 2 کسانو 21مه جنازه قبر ته ټیټه کړه. د ماهیا په مخ اوښکې روانې وې، لاسونه یې لړزېدل، ځام یې کړپا کوله. خاورې یې په قبر وشیندلې. د دوړو تیز بوی د ولاړو کسانو په خوله ننوتی. فرحان منډه کړه، د سړي شاته یې سوک ونیوی. په کریغو سو، ویې ویل: په مور مې خاورې مه اچوئ. د لمر وړانګې د سرو لمبو په څېر په قبرونو ولوېدې. ماهیا ورمنډه کړه، فرحان یې ټینګ په غېږه کې ونیوی. ورو ورو شاته ولاړل. فرحان مخې ته زورونه وهل. اوښلنې سترګې یې قبر ته نیولې وې. شېبه وروسته پنخاورې په قبر ودرېدې. 2 کسانو بیلچې اوږې ته کړې. د ماهیا او فرحان له څنګه تېر سول. فرحان ډبره راواخیسته، لاس یې شاته کړ. ډبره د سړي له پښو سره ولګېده. سړی شېبه ودرېدی، شاته وکتل، سر یې وځړېد چې په خوله روان سو. ماهیا د فرحان لاس ټینګ نیولی و. د پنخاورو ډډ ته ودرېدل. لاسپیرې دوړې ترې پورته کېدې. قدرمنو اورېدونکو، خلک ورو ورو له حجرې ووتل. ماهیا او فرحان هماغسې ولاړ وه. سوري یې د قبر په څنډه لګېدل. حجره کې چوپتیا خوره وه. ماهیا یوې او بلې خواته وکتل. یوازې پنډ پنډ خاورې یې تر سترګو کېدل. د قبر څنګ ته کښېنستله، له پښو یې سیکه ختلې وه. فرحان وویل: مور یې په خاورو کې ولې پټه کړه؟ ماهیا سترګې ورواړولې، ویې ویل: مور بلې نړۍ ته ولاړه. فرحان وویل: دا خو خاورې دي. ماهیا وویل: د خاورو لاندې بله نړۍ ده. فرحان لنډ له قبره تاو سو، ویې ویل: خاورې به ترې لرې کړو، زه او ته به هم ورسو. د ماهیا لړزانده لاسونه له فرحان تاو سول. فرحان وویل: پلار هم ورک دی، ولې نه راځې؟ ماهیا وویل: هغه هم بلې نړۍ ته تللی. فرحان وویل: هلته څه کوې؟ ماهیا څه ونه ویل، په ذهن کې ځواب لټاوه. شېبه وروسته وویل: ما او تا ته ګلان راوړې. د لمر سترګه د اسمان په نیمایي لمنه کې رڼا ځلېده. ماهیا او فرحان د قبر سر ته ناست وه. فرحان غږ پورته کړ، ویې ویل: اوس به یې ګلان راوړي وي. ماهیا په سوچونو کې ډوبه وه. پر لړزانده غږ یې جټکه وخوړه، ویې ویل: لورې، ډېر تر پسې وګرځېدم. د ماهیا سترګې د ښځې په ګونځ مخ ولګېدې. لیکه لیکه اوښکې په مخ روانې وې. لړزې واخیسته، جامې یې ورټولې کړې. له ګونډو یې لاسونه تاو کړل. ښځې لاس ور اوږد کړ. ماهیا بلې خواته مخ واړاوه. د ښځې لاس بېرته وځړېدی. ښځه نږدې ورغله، تر څنګ یې کښېناستل. د ماهیا له خولې کوکه ووته، ویې ویل: یوازې مې پرېږده. د ښځې بله خبره په خوله کې وچه سوه. لړزانده لاس یې د ماهیا سپېره مخ ته ور اوږد کړ. ماهیا یې لاس ټېل واهه. زړې ښځې وویل: لورې. ماهیا غږ لوړ کړ، ویې ویل: څه دي؟ د زړې ښځې شونډې ونښتې. ورو یې وویل: زما سره ولاړه سه. ماهیا وویل: زه تا نه پېژنم. زړې ښځې سور اسویلی وایست، ویې ویل: د مور ملګری دې وم. ماهیا په کرکه ورته وکتل، ویې ویل: په لومړي ځل دې وینم. د زړې ښځې سر وځړېدی. د قبر له خاورو یې د لرګي خلی راواخیست. کږې وږې کرښې یې د قبر په څنډه رسم کړې. سر یې راپورته کړ، ویې ویل: تا لوبې کولې، زه او مور دې ملګري سوو. ماهیا لنډه ورغبرګه کړه، ویې ویل: د یوې ورځې به څه ملګري وي؟ شېبه د دواړو په منځ کې ژوره چوپتیا خوره وه. ورپسې ماهیا وویل: زما یوه ټولګیواله وه، لیان نومېده. 2 کاله وروسته پخې ملګري سوو. ښځې ورته وویل: اوس چېرته ده؟ ماهیا وویل: نه پوهېږم. ښځې وویل: زما لمسۍ هم ښه انجلۍ ده، ساعت به دې ورسره تېر سي. ماهیا سرې سترګې ورواړولې، ویې ویل: نه ځم. زړه ښځه راپاڅېده، 2 ګامه مخکې ولاړه. بېرته شاته راوګرځېدل. د ټنډې ګونځې یې ژورې وې. ویل یې:
که زما سره ولاړه نه سې د یتیمانو موسسه به دې وړې ولا که بیا د خپلې مور قبر په سترګو ووینې. زړې ښځې حرکت وکړ. محیا په سوچونو کې ډوبه وه. د ښځې له هر ګام سره یې د زړه درزا تېزېده. شېبه وروسته یې کوکه وکړه. ودرېږه. زړه ښځه ودرېدله. محیا ورمنډه کړه. د ښځې له ملا یې لاسونه تاو کړل. په غرویو کې وویل خیر دی، موسسې ته مې مه سپاره، خیر دی. قدرمنو اورېدونکو، د زړې ښځې ملا کړوپه وه. څنګ ته یې محیا او فرحان روان وه. یوې کږدۍ ته نږدې سول. محیا په کږدۍ ننوتله. یوې او بلې خواته یې سترګې وګرځولې. د مور ټکری ننځکه او د محمود دسمال یې راواخیست. ورو ورو له زړې ښځې سره روانه سوه. د لارې په نیمایي کې یې بېرته کږدۍ ته منډه کړه. ښځه ملا نیغه کړه. لړزانده غږ یې له خولې پورته سو. چېرته؟ محیا له شا غږ وکړ. راګرځم. شېبه وروسته له کږدۍ راووتله. یو پلاستیکي کڅوړه په لاس کې وه. ساه نیولې د زړې ښځې تر څنګ ودرېدله. اوښکې یې په سترګو کې رڼې ځلېدې. زړې ښځې وپوښتل دا څه دي؟ محیا وویل د رسم کتابچه او رنګې مې. محترمو اورېدونکو، محیا له ښځې سره کږدۍ ته ننوته. شاته فرحان ورپسې و. د محیا په سترګو تیاره راغله. ورو ورو یې سترګې وغړولې. غول یې تر مخکنۍ کږدۍ کوچنی و. د خړ ګلداره پردې په منځ عکس راځړېدلی و. له تور چوکاټه یې زیړ تارونه تاوول. محیا عکس ته ځیره سوه. یو سپینږیری د دریو ځوانانو په منځ کې ولاړ و. د ټولو خولې له خندا ډکې وې. د محیا په سترګو کې تیاره وځلېده. شکېدلی بوټ یې له ښې پښې راوایستی. بوټ یې کش کړ. کش سو. د عکس شیشې په غولي ولوېدې. زړې ښځې د محیا مټ وخوځوله. ویې ویل ولې لورې ولې؟ محیا په ژړغوني غږ وویل موږ غمجن یو، دی خاندي. یوه انجلۍ د ګږدۍ له کونجه راپورته سوه. سترګې د عکس په چوکاټ ولګېدې. یوې خواته کوږ و. لاسونه یې اوږده کړل. محیا یې له ګریوانه ونیول. ویې ویل ولې دې زما د بابا عکس وویشتې؟ ولې دې زما پلار او اکاګان وویشتل؟ ښځې په سختۍ د انجلۍ منګولې د محیا له ګریوانه لرې کړې. انجلۍ یې په ټیلو ټیلو له ګږدۍ وایسته. شېبه وروسته ښځه وړاندې ولاړه. شیشې یې راټولې کړې. بیرون یې یوې څنډې ته واچولې. د لمر وړانګې پرې خورې سوې. له لرې داسې برېښېدې لکه له خاورو چې کوچني ستوري راپورته سوي وي. قدرمنو اورېدونکو، زړه ښځه د ګږدۍ په خوله کې ناسته وه. د مخ ګونځې یې ژورې ښکارېدې. محیا په زړه زور راوست. غلی تر څنګ کښېناستله. ښځې بلې خواته مخ وګرځاوه. محیا غری واخیسته. سر یې وځړېدی. لاس یې وښ کړ. د ښځې په کړوپو اوږو یې کښېښود. په غریو کې یې وویل انا بیا داسې نه کوم. د انا کلمه د زړې ښځې په زړه خوږه ولګېده. لړزانده لاسونه یې د محیا چاپېر کړل. ټینګ یې په غېږه کې ونیول. محیا په سلګیو کې وویل انا ما وبخښه. د ښځې سپېرې شونډې د محیا په سر ولګېدې. ویې ویل ما بخښلی یې لورې. محیا سر راپورته کړ. د زړې ښځې لمدې سترګې ولیدې. په لومړي ځل یې له اوښکو خوند واخیست. مسکا یې په اوښلنه څهره وغوړېدله. د ښځې له سترګو اوښکې راماتې سوې. د سپینو ملغلرو غوندې یې په مخ روانې وې. محیا داسې ښکارېده لکه د زړې ښځې اوښکې یې چې ټول غم له زړه وینځلی وي. سر یې د ښځې په سینه کښېښود. ویې ویل انا د بخښنې اوښکې وې؟ د زړې ښځې زړه ولړزېدی. ویې ویل هو لورې د بخښنې اوښکې وې. محیا وویل ډېرې خوږې وې. شېبه وروسته د زړې ښځې غږ لوړ سو. ویې ویل حسنات دلته راسه. حسنات له ګږدۍ راووته. په ټنډې دوه لیکې ګونځه ښکارېده. زړې ښځې وویل حسنات. انجلۍ ته غېږه ورکړه. حسنات هم هغسې ولاړه وه. د زړې ښځې غږ لوړ سو. ویې ویل غېږه ورکړه. حسنات مخکې ولاړه. د محیا مخې ته ودرېده. محیا ټینګ لاسونه ترې راچېرپېر کړل. د حسنات په غېږه کې لړزې اخیستې وه. د حسنات لاس لړزېدلي ول. د ټنډې په دوه لیکه ګونځه کې یې د لمر ژېړې وړانګې پرتې وې. قدرمنو اورېدونکو، محیا د کتابچې پاڼه راواړوله. پنسل یې راواخیست. عکس ته یې وکتل. شېبه وروسته یې څلور څېرې رسم کړې. لاندې ترې ولیکل د حسنات بابا، پلار او اکاګان. شېبه سوچونه یوړه. وروسته یې د پاڼې په څنډه ولیکل بخښنه غواړم حسنات. پاڼه یې له کتابچې پرې کړه. زړې ښځې ته ونیول. ویې ویل انا دا حسنات ته ورکړه. فرحان یې له لاس ونیوی. جوړه له ګږدۍ ووتل. د لمر سترګې ته یې وکتل. نیمه ډوبه سوې وه. فرحان په وچو شونډو ژبه تېره کړه. ویې ویل خپلې ګږدۍ ته به ولاړ سو. پلار او مور به ګلان راوړي وي.
ماهیا غوری واخیسته وی ویل ژر نه راځي زه او ته یې انا ته سپارلی یو د کښتۍ څنګ ته غلي کښېناستل د پنډغالۍ له وروستي څنډې شین دود پورته کېده ژوره چوپتیا یې په منځ کې خوره سوه ماهیا د ګامونو غږ واورېد سر یې وځړېدی شېبه وروسته یې په اوږه لاس ولګېد څنګ یې بدل کړ سترګې په حسنات ولګېدې لړزېدل یې راپورته سوه ځان یې وکړپېدې حسنات ټینګه غېږه ترې تاو کړه د ماهیا د زړه درزه نرمه سوه درې واړه بیا څه ویلو په کښتۍ ننوتل قدرمنو اورېدونکو د زړې ښځې مخ زړ ځلېد ژوره ساه یې واخیسته ورو یې شونډې ورپېدې ویې ویل حسنات د پخو خوړو بوی دی د کښتۍ په کونج کې یې کړپا وخته حسنات غوري راواخیست د باندې ووته شېبه بله نه وه تېره سوې چې ماهیا ورپسې ورغله د حسنات تر څنګ ودرېده په لړزانده غږ یې وویل یو ځای ځو د پنډغالۍ په نیمایي کې ماهیا منډه واخیسته حسنات غږ لوړ کړ ویې ویل چېرته ماهیا وویل همدلته ودرېږه ماهیا کښتۍ تر سترګو تېره کړه سانیول یې په بله ننوتل سترګې یې یوې او بلې خواته وګرځول وړاندې ولاړه تور جېګ یې راپورته کړ شېبه ودرېده د تسنیم څهره یې سترګو ته نیغه سوه چې له ډېوې څخه یې لاسونه چاپېر کړي وه سر یې څو ځله یوې بلې خواته وخوځاوه اوښنې سترګې یې د ګږدۍ خولې ته ورواړولې په ذهن کې د تسنیم څهره ړنګه سوه منډه کړه د حسنات تر څنګ ودرېده جوړه روانې سوې په کتار کې ودرېدې شېبه وروسته یې په لوښو کې یوه څمڅه خواړه ولوېدل توجن بخار ترې پورته کېده ماهیا سور اسویلی وایست ډېره موده پس یې د پخو خوړو بوی په فضا ننوتی د نهمې برخې پای